سلامونه او نیکې هیلې زما ټولو لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو بچیانو زما نننی لایف په درې څلور موضوعاتو دی. یو خو دا چې زه تاسې نه ډېره مننه وکړم چې کوم احترام کوم عزت کوم قدر ماته راکوئ د هغې په خاطر باندې دی. بل نن سبا د لر و بر پښتونستان یا لربر یا لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان په دې باره کې به هم زه خبرې کوم. بل به زه د هغه اشخاصو باره کې خبرې کوم هم چې په دغه کې په تیر 20 کال جمهوریت یې وخوړو او اوس یې صاحب مهربانه ګیرې پرېښي دي دلته فیسبوکونو ته راځي او دغه ته راځي صاحب مهربانه او جمهوریت یې خلکو ته کنځلې کوي یا بدې ردې وایي. نو په دې باندې به انشاءالله زما ټوله لایف وي او تاسې نه د مننې په خاطر باندې چې زه تاسې نه مننه وکړم چې ما زما ویډیوګانې شیر کوئ یا ډېره مینه ماته راکوئ. په دې خاطر باندې زما نننی لایف دی. اول زه همیشه ما دا ویلی دي سلامونو ته وعلیکم سلام عزتمن شئ چې په لر کې هستئ که په بر کې هستئ موږ ټول یو وجود یو زړه وي یو خلک یو. اول زه دا نننی لایف په دې خاطر نه کوم چې زه خپل صفت وکړم. نننی لایف زه ستاسې صفت کوم ځکه انسان هغه دی چې بل انسان د هغه صفت وکړي. مسلمان هغه دی چې بل مسلمان صفت وکړي. سرمایهدار هغه دی چې د هغه سرمایهدارۍ بل سړی صفت وکړي. مسلمان یعنې اخلاقمن هغه دی چې بل سړی صفت وکړي، نه چې خپله صفت وکړي، نه چې خپله د خپل دغه وکړي. زه هېڅ صفت نه کوم د خپل ځان او زه دا صفت تاسې ته ډالې کوم او تاسې ته ویم ورونو. اول زه پاچا کاموال هېڅکله نه دي ویلی چې پاچا کاموال تعلیم یافته دی، پروفیسر دی، ډاکټر دی، دا دی. ما همیشه په لایفونو کې ویلي چې زه یو بېسواده، یو دهقان، یو دکاندار، یو عام سړی یم. هېڅکله ما غټه خبر نه کړې او دا خبر ما شل ځل په دې لایفونو کې کړې ده. او د دې سره چې زه پاچا کاموال دغه نوم چې دی په دې باره کې زه درته د خپل شخصي ژوند باره کې لږې خبرې کوم ځکه مرګ معلومات نه کېږي زما لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو چې بیا وایي چې مرګ سره ګلونه وړي. نو زه غواړم چې څه خبرې تاسې سره زه فرض سره چې زما د ژوند دي ما ژوند سره هم تېر کړی دا تاسې سره شریک کړم او ټولې خبرې سره انشاءالله کوم دا لایف به لږ اوږدېږي خو هیله ده چې دا به شیر کړې را سره او زما د خبرو نه الله دې وکړي چې څه ناڅه پیدا زموږ ځوانان والي. ګورئ ما ته په کور کې یعنې زما یو نیکه خدای دې وبخښي جنګ یې وکړو بیا د کور نه ووت. نیکه ورور مې و هغه دغه ووت د کور نه لاړو مړی ژوندی ور شو. د هغه نوم چې ګل پاچا و. نو بیا دا نوم یې په ما باندې دغه کړو چې هغه لاړو بلکل مړی ژوندی سره ورک شو. نو دغه نوم چې زه بیا کله وشوم نو په ما باندې دغه نوم مشرانو ګل پاچا یعنې د ګلونو پاچا کېښودو. بیا به راته کور کې ترورګانو به راته د مینې نه ګولکې ویلو. بیا به راته خلکو پاچا ویلو پاچا صاحب باندې اوس هم دغه دی. بیا باچاجي خلکو ویلي یعنې مختلف دغه استعمالېده. بیا دغه نوم چې دی زما دلته په دې ځای کې بي راځي پي مې لیکلې ده خو دلته په انګلینډ ته چې راشي دلته ما ورته ویل چې زما نوم پاچا کاموال دی ځکه زه د افغانستان د ننګرهار اوسېدونکی یم او د کامې ولسوالۍ سره مې تعلق دی. هر چا باندې خپل وطن خپل کلی ګران دی ځکه زما د خپوړ ځای دی. نو ما دلته دا د سر نیم پوښتنه کوي چې ستا د فامیلي نوم څه شی دی. نو بیا ورته مو ویل چې زما نوم پاچا کاموال دی خو هغه ترجمان بیا زما نوم سره بي ولیکله او بیا هغه نوم یې باچا کاموال شو. نو اوس په باچا کاموال باندې مشهور یم. یعنې دا 3-4 نومونه مې ته واخېست دا د مینې ما سره د مینې په اظهار باندې. نو په پاچا باندې مې خلک ډېر زیات پیژني، په ګل باندې مې خلک نه پیژني. چا به راته ګل ویلې، چا به راته ګولکې ویلې. نو دغه ټول نومونه دي بس دغه تاسو سره یو خبر. بل زه ډېره مننه کوم ستاسې نه د خپلو افغانانو پښتنو نه چې زه هر ځای ته تلم هر ځای ته یقین وکړئ چې دومره قدر دومره احترام چې تاسې ما ته راکوئ. زه خو یو عادي سړی یم دغلته په فیسبوک باندې خبرې کوم او ناست یم تاسو سره. ته یقین کړې چې زه دغه څو موده مخکې د برمنګم ښار ته چې دلته د جنرال موبین صاحب ښار ورته زه ویم د هغه پوهنتون ښار زه هلته لاړم یو فاتحه وه ډېر زیات خلک راغلي وو. یعنې دا ځاته دا واقع ویم یقین وکړه هغه فاتحې ته د تیر نظام د 20 کلن جمهوریت چې یو غټ دغه راغلی و زه نوم نه علم ځکه چې دا دغه نه شي زه ورته احترام لرم.
یقین وکړئ چې هغه یعنې هلته په زري موټر کې ګرځېدو په هر شي کې یعنې دبدبا باډیګارډ او دا خو یقین وکړه چې خلک مانه داسې راچاپېره شو لکه دغه سړی چې بلکل یو دغه دا د خلکو مینه زه خپل ګوره ما ته چې دا د خلکو دا مینه ده ته ښیم نو الحمدلله خلک راله ما سره مینه کېناسته عکسونه دغه ټول نو زه ټولو نه مننه کوم چې هر ځای کوم زه لیدلی ما او کتلی ما مانه مینه راکړې ده مالم محبت هم را سره کړی ستاسې د ټول نه یو جهان مننه او زه همیشه د خپل پښتانه ما ته دوه خبرې کوي یو راته دا وایي چې یو زموږ د زړونو خبرې ته کې بل چې کومې خبرې کوي هغه حقیقت خیږي نو الحمدلله زما خبرې تاسې ګورئ چې هغه په حقیقت بدله شي څه خبرې مې چې کړې وي که هغه مې د تېر جمهوریت په باره کې کړې وي که هغه مې د طالبانو په باره کې کړې وي که هغه مې د پاکستان په باره کې کړې وي ټولې خبرې الحمدلله 100% کې تاسو دلته په ثبوت ورسېدې او هغه خبرې زما ټولې رښتیا شوي دروغ درب مې د لاسه نه کېږي یو ما پېژنې دی یو عام دهقاني سړی یم او د رښتیا خبرو کوشش کوم چې رښتیا ده که مرګ معلومات نه کېږي زما په قبر کې څوک نه سملي بل زما پښتنو وروڼو نن سبا خبره دا ده چې خبره کېږي چې یاره که جوړېږي نو لر او بر پښتونستان به جوړېږي یعنې افغانستان نوم باندې بعضې اشخاص یې دې ګورم په دې دغه کې او ځینې داسې دي چې لوی افغانستان به جوړېږي ځینې داسې وایي چې ځان ته پښتونستان به جوړېږي ول په دې درې واړو سره خبر کوم اول زموږ مقابله چې دا تورمخي پنجاب سره ده دې دهشتګرد سره ده دا د اسلام دشمن دا د لرو برو افغانانو پښتنو دشمن چې زموږ په وینو باندې همیشه ډالر اخیستي دا ولې نه غواړي چې موږ ګورئ که پښتونستان یو که دغه په دې دا وروسته خبرې دي خو زه یو خبره کوم چې ولې پنجاب نه غواړي چې موږ لرو بر سره یو شو ځکه چې دا پښتونخوا ده که نه اوس ته پښتونخوا وایي د مقبوضه افغانستان ویم ته دا وګوره چې دا افغانستان سره یو ځای شي ته ماته ووایه چې موږ کوم شی نه لرو مدنیات لرو برق لرو ګیس لرو الحمدلله په افغانستان کې اوس تیل لوواته بل یې درته غټ دغه یې درته ښیم افغانستان الحمدلله د ایشیا زړه دی زړه تاجکستان سره موږ دغه لرو سرحد لرو ازبکستان ترکمنستان دا ټول دا کوم روسیه نه چې بیل شوي هیوادونه دي دې سره موږ دغه لرو نو که چېرته موږ لر او بر افغانان پښتانه یو دغه شو نو ته یقین وکړه چې موږ به لاره پیدا کړو وروس همداسې به اروپا ته راوتې یعنې دا داسې یو دغه دی چې کوشش دا کوي د پنجاب که چېرته ما نه دا دی لرې شي نو زه خو خوار زما کاروبار په پښتنو باندې دی په دنیا باندې په خرڅومه کاروبار پې کومه هر شی پې کومه که چېرته دا زما نه دا پښتانه دا دغه شي دا خو غټه پیدا خو دا خو سره دي اوس ته ماته ووایه چې سوات ته وګوره سوات په دې دنیا جنت دی سویزرلینډ نه ښایسته دی سوات زه دغه ته تللی یم کالام مدین بحرین تر بشامه پورې تر اخر پورې دا ټولې منطقې ما کتلي او ما سویزرلینډ هم کتلی د سویزرلینډ ته وګوره او ته دغه د ځمکې او د اسمان هغه قدرتي شی نه دي په سوات کې مګر د سوات سړی د خپلې خاورې نه مجبور کړی دی هغه یې راوړی سي مهربانه په دوبۍ په سعودي او دغه کې مزدوري کوي سي مهربانه د خپلې یو د سرو زرو خاورې د هغې نه ایستلی سي مهربانه هغه ته په سرو شوو کې مزدوري کوي مګر هم د ګل په شان د جنت په شان د وطن یې ادا کړی نو که چېرته موږ یو ځل د دې پنجاب نه ځان را خلاص کړو بیا په دې مسایلو خبرو خو زه یو خبره کوم چې په دې باندې خو پوهېږو که نه الله دې وکړي چې دغه ځای تاسې جوړ کړي یو طرف ته د افغانستان بیا راولګوي بل طرف ته د پښتونستان زما مینهوالو ځکه زه په هر شي باندې یو ویډیو نشم جوړولی ځکه چې دا ډېر ټیم نیسي نو افغانستان خو دا پوهېږو چې زموږ او ستاسې د ټولو لرو برو افغانانو پښتنو د پلار نیکه وطن دی که نه موږ ورته مور ویو نو د مور نوم څوک بدلوي اوس مور چې ده یا مور یا پلار هغه په زوی باندې نومونه ږدي نو موږ خو د هغې بچیان یو ورته پلار نوم خو هم نشو بدلولی نو افغانستان زموږ داسې معنا ورکوي چې زموږ او ستاسې مور او پلار ده نو د هغې نوم څنګه موږ بدل کړو چې یاره لر او بر ټول یو پښتونستان شي افغانستان نوم ترې لرې شي هېڅ مشکل نشته زما په دې دواړو کې دا مشکل نشته که لوی افغانستان جوړېږي او که ځان ته پښتونستان جوړېږي موږ ورونه یو سره کاروبار به کوو تجارت به وي تاسې یقین وکړئ چې دومره ترقي به دا خطه کوي که چېرته یا ځان ته پښتونستان جوړ شو یا لوی افغانستان جوړ شو ته یقین وکړه چې دنیا بیا سیال کوي د دوبۍ او د دې ځای نه انشاءالله زموږ خلک بېرته دلته راځي ځکه تاسو ته ما د دې مدنیات برق ګیس هر شی مې راته وښولی چې په دې خطه کې الحمدلله موږ سره دي او موږ دنیا ته بیا لاره پیدا کوو پاتې شو دا پنجاب هغه خپل پلار ته بیا ولیږو پلار یې معلوم دی انډۍ پلار دی او ځي دی هلته د خپل سیمېره دال خوري او په پاپړ دي خوري دا خو د 80 کاله 50 کاله په موږ باندې تجارت وکړو
هغې سره خو بیا موږ ته محتاجه کېږي. یقین وکړه چې موږ ته به محتاجه کېږي. او پښتنو سر خلاص کوي، ماغزه خلاص کوي. که چېرته موږ د دې تور پنجاب سره دا مقابله جاري وساتله او د دې نه ځان خلاص کړو، زموږ نسلونه به مزې کوي. زموږ نسلونه به داسې مزې کوي لکه د اروپا غونډه کې، لکه د دوبۍ او د سعودي او د دې غونډه کې دغه خلک چې د بچیان او ژوند زندګۍ نه خوند اخلي. او که نه دې پنجاب پورې نښه دي چې پاک ارمي او لمبر ون ادارې او دا واغه نه لمبر ون اداره ده نه پاکه ده، هېڅ شی هم داسې مهربانه د پښتون د تبۍ د بربادۍ دپاره دا دغه جوړ کړی. نو جوړیږي به انشاءالله یا لوی افغانستان. افغانستان زموږ او ستاسې د پلار نیکه وطن دی، زموږ د مور ده، د مور نوم څوک نه بدلوي. که جوړیږي یا به لوی افغانستان جوړیږي یا به ځان ته پښتونستان جوړیږي. هېڅ خبره نه ده. ګوره ورور د ورور نه بیلیږي، زوی د پلار نه بیلیږي. اکه مشکل نه دی، مګر د پلار نوم په خپل ځای پاتې، د زوی نوم چې دی دا پلار دی. نو افغانستان زموږ او ستاسې د پلار نیکه وطن دی. که هغه موږ ځان سره یو ځای کوي او که وایي چې بیل شي دغه پلانیم نوم دی، نو الله دې وکړي چې دا وضاحت به تاسو ته درکول شوی وي. بل ګورئ تاسې ته ما دا ټولې خبرې دلته کړي او دا ټولې خبرې په ریکارډ پراته دي. تاسې ته ما ویلې چې د عمران خان خبره او د منظور پښتون خبره یوه ده. او هغه ما ته د پښتنو طاقت معلوم دی چې ګوره ښکته پښتانه الحمدلله ډېر قابل دي، ډېر تعلیم والا دي، ډېر دغه والا. زه اول لازم په دا دغه وانې ما به دا خبرې چې کولې نو ما ته به خلکو ویلی چې تاسې نمک حرام هستئ. وروره زه درته یو خپله واقع درته ښیم. خپله موږ چې کله راغلو پاکستان ته یقین وکړه چې 400 ورته وایي. 400 چې د فخر افغان باچا خان بابا ټاټوګی دی. 400 کې کوچیانو ګلبیله ورته وایي. کوچیانو ګلبیلې شاته شریف خانه ورته وایي. ټول د خانان داسې زموږ د پلار د نیکونو د وختو موږ دې سره انډیوالی نه وي. د پلار د نیکونو د وختو نه پخوا نه یقین وکړه چې موږ کور راوړو. موږ کور یو مکتب جوړ کړی د جنکو دپاره او داسې ګر چاپېره ته ښایسته دیوال چاپېره او منځ کې 2 وطاقه او ښه پاخه او ګر چاپېره ته چمن و. نو د کلي خلک راوته دا مکتب لا شروع شوی نه و. نو دا مکتب یې موږ ته راکړو او موږ پکې کور وراړو. بیا کال بعد و که 8 میاشتې بعد و بیا دا مکتب بېرته چالان شو. نو موږ له بیا بل کور راکړو. نو زه هغه یې راولی شم. هغه د شریف خانې د خانانو چې ما ته اوس هم د بعضې نومونه یاد کېده چې زما ویډیو ورورسي خادي خان یا داسې نور ورونه یو موږ ته والله چې موږ هغه دا غیر نه کړو. نو موږ هېڅکله ستاسې د ولس ښه نه یې وورنو. تاسې ولې ځانونه سادهګان جوړوئ؟ موږ خو چې د دغه دهشتګر ریاست په خلاف او د دغه جرنیلانو کرنیلانو خلاف دا زموږ هم دشمنان او تاسو ته معلومات چې ستاسو هم دشمنان دي. موږ خو د دغې خلکو موږ خو تاسو سره مشکل نه لرو. زه به څنګه د کوارډ د خلکو خیر کم؟ زه به څنګه د 400 د خلکو خیر کم؟ زه به څنګه د مردان د خلکو خیر کم؟ زه به څنګه د ثوابۍ چې زه ورته ملۍ ویم ګلان ورته ویم د هغې د خلکو ښه خیر کم؟ زه به څنګه د ډیرۍ شوقدر د میچنۍ دغه ټول ځایونه چې دا کوم په ښکته مقبوضه افغانستان کې د دې ښه به موږ څنګه هېر کړو؟ موږ وایو خو دا 50 کاله دغه دهشتګر پنجابیانو دغه دهشتګر جرنیلانو کرنیلانو د پاکستان فوج په موږ باندې تجارت وکړو. زموږ وینې خرڅې کړې، زموږ وطن یې وران کړو، زموږ نظامونه یې چپه کړه، زموږ سه مهربانه زموږ د افغانستان چې څه دغه هغه ټول نیلام کړ. سه مهربانه راوړ. یعنې اسرائیل یعنې امریکا روس دومره ظلمونه نه دي کړي چې کوم ظلمونه دی د پاکستان دهشتګر جرنیلانو کرنیلانو موږ پښتنو سره او خصوصا افغانستان سره یې وکړه. لر او بر افغانان یې تباه او برباد کړو. د دې چې موږ خلاف وو تاسې به موږ ته کنځلې کولې. نن تاسې وکاته چې زموږ ټولې خبرې رښتیا وي چې دا د کرۍ پوج دی. دا هغه پوج دی چې دا په 1933 کې جوړ شوی. 1933 کې او پاکستان په 1940 کې جوړ شوی. یعنې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې 14 کاله مخکې دا پوج جوړ شوی. د دې 10 کاله د پاکستان د جرنیل چې وو هغه د دې برطانیه وو. د های کورټ مشر چې ستاسې وو هغه د 1980 که 280 پورې څومره پورې هغه مهربان انګریزو را دی. نو دا پاکستان نه وو نه دی نه به وي. دا د امریکې پراپرټي ده، د هغې خوښه ده چې څه پکې کوي هغه پکې کوي. تاسې مهربانه په مفتو کې راورسېد صاحب د اویا کال تاسې استعمال کړي. د بابړې نواله تر اوسه پورې دا ظلمونه دغه روان دي. نو موږ انشاءالله بعد مرګړي زه رالم تاسې بېغمه شئ. بل
زما دا پیغام د طالبانو د امارات ته د هغه خلکو ته وایم، هغه خلکو ته، ځکه د ډېر وخت نه زه ګورم بعضې اشخاص ما مجبورۍ چې خدا نه خواسته زه طالبانو ته کنځلې وکړم، زه یې ګورم ځکه. او دا هغه اشخاص دي، دا هغه اشخاص دي که هغه به د جمهوریت دغه کوي او که د طالبانو. زه داسې حیران یم چې 20 کاله دا جمهوریت خلکو وخوړو، 20 کاله ورونه په حکومت کې وو، مامورینو په میلیونها ډالر د جمهوریت نه مخکې صفر وو. 20 کاله جمهوریت کې په میلیونر شو، بلډینګونه شو، کاروبارونه شو، تجارت شو. چې جمهوریت ختم شو دې خلکو سره مهربانه 1.40 طالبانو، اوس که وګوري 15 لکه دي سره مهربانه. وروره کلین شپ بیا که اوسې ګیرې پرېښي سره مهربانه دلته راځي موږ ته وایي ته د طالبانو خلاف یې. هغه باچا کاموال ته وایي چې په هره بمبارۍ باندې په افغانستان کې چې شوې ده چا ظلم کړی که ملي اردو وکړه دغه ټولې ویډیوګانې مې پرتې ما ته وایي ته د طالبانو خلاف یې. بعضې راته وایي بعضې مې مجبورې چې طالبانو ته کنځلې وکړم. نو وا خدای دې خدای ته انصاف درکړي. ټیک ده ته اوس د جمهوریت نه 20 کاله دې وخوړو، د درې رنګه ملي بیرغ لاندې د ژوند تیر کو، په میلیونها ډالر دې وخوړو، هر څه دې هضم کو. ټیک ده طالبانو سره ملګرتیا وکړه، مګر جمهوریت خو کنځلې مه کوه. دا خو مه کوه چې ته وایې چې تېر جمهوریت چې کفر او دا واغو 20 کاله دې ښه ډالر چې خواړه خصوي وو، اوس چې څه مهربانه نه وې دغه راغې او څه مهربانه ته راځې چې کنځلې او بدرې دی چې جمهوریت خو دا واغو. او زه داسې حیران هغه خلکو ته یم چې ما ته یې دغه لایفونه پراته دي، قسم دې زه د لایفونو کې او په دې شخصي میسیجونو کې ما ته وایي چې ته طالب ته ولې ورور وې؟ طالب خو د پنجاب پروژه ده، دا خو د پنجاب غلامان دي. اوس هغه خلک چې ما ته دا خبرې کولې چې ته طالب ته د پنجاب پروژه ویوه، زما د خولې نه دا الفاظ ایسته دا مخکې جمهوریت وخت کې ته ښیم، او طالب ته ولې ورور وې؟ هغه خلک راځي چې مهربانه زه دا ویډیوګانې ګورم، پلانی رحم الله حفظ الله، پلانی رحم الله حفظ الله، واز برای خدا. زه ته اوس ګورم زه یم دا هغه سړی دی چې دا ماته خالي په دې وانې په ما نیوکې کولی شي ته طالب ته ورور مو ویوه. زما برنامې پرتې دي، برنامې. زه هېڅکله د جنګ تابعدار سړی، د جنګ خلاف سړی یم، او زما ویډیوګانې وګوره مالې چې خدایه هغه به کله دا وخت وي چې زه د کابل په هوایي میدان باندې کوشمه، زه د کابل په هوایي میدان کوشم، په یو لاس کې مې ملي اردو والی، په بل لاس کې مې طالب جان، یو دواړه دي سینې ته راجوخ کړم او یوه کس به سره وباسم. دا د موبین صاحب سره اخرنی لایف دی چې کله نظام سقوط کېږي د هغې نه مخکې د هغه لایف دی په هغه کې زما ټوله برنامې په دې ډکې وي. زه د سولې د امن سړی یم، ما کله جنګ غوښتی دی، زه یې نن د جنګ سالارانو په قصه کې یم، نه د جبهه مقاومت ته که جبهه فساد والا دي، زه د دې په قصه کې یم. زه خو یو ولسي سړی یم، ما ته راځئ صاحب مهربانه ما ته اوس زما د خولې نه داسې الفاظ وباسئ داسې. او زه د هغه خلکو حمایت وکړم، د هغه خلکو چې 20 کاله د افغانستان د خلکو وینې څکلي، 20 کاله د دې ولس په سر تجارت کړی، هغه سیبین او ټوپک سالاران یو ویډیو زما هلته پرته ده. زه چلنج ورکوم چې ما د دې غصبګرو او ټوپک سالارانو او جنګ سالارانو په خلاف مبارزه شروع کړې، ما د طالب په خلاف مبارزه نه شروع کړې. او مخکې ما په طالب 20% 10% نیوکې کولې په جمهوریت کې، اوس یې 80% کوم. دا زما حق دی، دا زما حق دی. زه ورته کنځل نه کوم او نه منفي تبلیغات کوم، او په دې باندې اصلي طالب هغه خوشحالېږي. مګر چې منافقین دي اوس یې ځان ته خیاطان یې ځانه جوړ کړي چې دواړه دوه مخیزه دي، هم جمهوریت خوري هم طالب خوري. هغه سړی مهربانه راځي په ما باندې نیوکې کې ما ته یو رقم دی او بل رقم لیکل کوي، او زه بیا د هغه جنګ سالارانو ټوپک سالارانو سره ودرېږم چې اوس هم په دې اروپا کې ناست دي، خپل منځونو کې سره نه جوړېږي، او زه دې سره ودرېږم دا به ما سره به افغانستان جوړ کړي چې هغه خپله په اروپا ته راغلي چې د اروپا سیستم سره رقم دی چې دلته نه جوړېږي. دا چې قدرت خاوند شي تا به افغانستان جوړ کړي، والله چې په سرونو لوبې وکړي. موږ دغه نظام مخکې مې ویلي، دغه نظام کې اصلاحات غواړو. د دغه نظام په ورته ویل چې افغاني نظام مشترکه صحیح د افغانانو نظام باید چې جوړ شي. من خپل درې رنګه ملي بیرغ غواړو، د جینکو مکتب غواړو، موږ هسې مهربانه ملي سرود غواړو. دا زما حق دی، دا خبره دلته هم کومه چې سبا لاړ شم افغانستان کې هم کومه، هر ځای کې کومه. ته خو کنځلې نه کوم، څه بدې ورځې نه ویم. ما په صلحاو زه هغه سړی یم چې ما به هر یو طالب لایب ته راوچت کړو، د اولنۍ مبارزینو نه یم چې ما به هر یو طالب راوچت کړو لایب ته. په هغې وخت کې د طالبانو مخونه نه ښودل تر موبین صاحبه پورې. ما به ورته ویل قاري صاحب، ځکه چې ما ته معلومات دی چې دا خامخا، او زما داسې ویډیو شته چې 1.5 کال مخکې مې کړې ده چې طالبان ارګ ته راځي، ځکه ما ته معلومات و. زما داسې ویډیو شته دی چې ما داسې کلي راواغسته، کلي
کیلي مې راواخله، اوس کیلي نشته. دغه شان مې کیلي راواغسته او اشرف غني صاحب ته مې ویلې چې دا اختیار د حکومت طالبانو ته وسپاره، چې ځکه چې ما دا ملي اردو والا بې ځایه وژنئ، ما دا طالب وژنئ او نه دا ولس وژنئ. ځکه ما ته معلومات و چې دا د امریکایانو د کفارو دغه دی. ما وانه خپل افغان یو بل سره وژني، خپل مسلمان زما وطن ورانئ، زما د بېګناه ولس وژني، شهیدانه. زما داسې ویډیوګانې شته، که څوک یې چلنج راکوي زه چلنج ورکوم هغه سړي ته چې زه یو ویډیو که ومې نه خو دا که په هلمند په وحشت باندې امریکایانو کړی ما ویډیو نه وه کړې توند حالت یې په ما شي، که په خوږیاڼو کې وه، که ننګرهار کې وه، که په کندهار کې، په کندوز کې چې بمباري وشوه 3 ویډیوګانې زما شته دي. کوم د نر بچی شته در کې ما حیاتي نه ده کړې، ما د حق اواز اوچت کړی دی. نو دا خبرې دي. بل ګورئ پښتنو ورونو زما ښکته ورونو وسم ټیم دی او زه ایمل ولی خان صاحب زه د نیشنل پارټۍ والا ډېر وخت نه دغه یم. زما خوښېږي د فخر افغان باچا خان بابا، تر ولی خان بابا، دا ټول غني خان ستر شاعر. ایمل ولی خان صاحب بعضې وخت داسې بیان ورکړي که نه چې زه داسې حیران شم. ګورئ دا پیټۍ والا چې دا د ښکته پښتونخوا والا دا پښتانه دي، که نن عمران خان سره ولاړ دي خیر دی پروا نه کوي، دا کوم مشکل نه دی. ته داسې خبرې مه کوه، ته به په یو څپېړه 100 مخه خوږېږي. دا که ته ورسره دې ته دروند نظر وکړي او صحیح دغه ورکړي. ګوره عمران خان ښه دی بد دی په دې شیانو نه غږېږو، خو دا خلک د هغې فالوور دي. ته راځې په هغې باندې داسې بیان ورکړي چې دغه ټول پښتانه ځانه مه راورکړي. دا پښتانه راجوخ کا، سینې ته یې راجوخ کا، ورته وایه چې تا عمران خان مشر دی خو ته زما پښتون یې، ته زما وینه یې، ته زما وجود یې. ایمل ولی خان صاحب تا ته وایم ته زما نه ډېر کشر یې. زه له ډېر وخت نه دا فخر افغان باچا خان بابا پیژنم چې زمونږ کامې ته راغلی و، زمونږ خانانو ورته ډوډۍ کړې وه. زمونږ کامه کې خانان ډېر دي، هلته خپل ولیم لري دي، هلته راغلی و او ډوډۍ ورته کړې وه. نو خان ته یې ویلې چې ما ته به پسه نه حلالې، ما ته به غوښې نه ږدي، ما ته به ساک او سکړک یعنې سابه او سکړک به ږدي، ځکه چې زما پښتانه غوښه نه شي خوړی، زه څنګه پسه غوښه وخورم. فخر افغان باچا خان دومره یو غټ شخصیت و، یو دومره عظیم مبارز و. نو خبره دا ده چې ته په هغې نه شو قدم باندې لاړ شو. وایي ایمل ولی خان صاحب اوس بابک صاحب دی موږ یې ځایدو ډېرې ښه خبرې کوي، بعد نیم ته یو بیان وشي مګر هغه ډېر پښتانه خوښوي. نو دغه پښتانه چې دي دا ځان ته رانږدې که مه کوئ، دا د نفرت خبرې. دغه وخت دی چې موږ او تاسې ټول یو ځای شو، د پنجاب استعمار ظالم قاتل نه ځان خلاص کړو، منظور پښتون یو شي، پی ټي ایم یو شي، پی ټي ای یو شي، نیشنل پارټۍ یو شي، دا نور سره یو شي. ورونو دا خاوره دا نه څوک وړی نه شي، دا پارټۍ دې هم ستاسې وي، دا تنظیمونه دې هم ستاسې وي. یو ځل د دې ټول ریاست نه ځان نه خلاص کوي. دا خو زموږ په وینو باندې لوبې کوي. پولیس والا درته شي پرون وګورئ، تاسې وګورئ د پېښور آی جي لکه چې هغه د پولیسو والا یې بدل کو. چا بدل کو؟ ښکاره خبره ده چې همدې پوځیانو بدل کو. او زه هغه سړی یم چې په کله په پولیس لین کې د بمونه ورته کېښوده، د بمونو د لارې بېګناه 100 پولیس والا شهیدان کو. اولنی بریکینګ نیوز ما دا کومال چې دا خودکش نه دی، ورشئ زما ویډیو لاندې پرته ده، تقریبا 2 میلیونو کسانو کتلې، زما په دې فیسبوک کې شته دی. اولنی سړی زه وم چې په هغې باندې ما دغه وکړو، ځکه چې خودکش دومره غټ چت ورانوي، خودکش دومره بلډینګ د منځه وړي. خودکش خو زموږ په افغانستان کې موږ لیدلی دي، هغه یو معمولي خو کې ځای وران کړي یو دغه وران کړي. نو خودکش خو دا نه دا مالت ویل چې یا خو د بمونو مور یې پرې راګزاره کړې وه، یا د ډرون نشته یو لاندې بمونه یې ایښي او ستا 100 بېګناه پولیس والا یې شهیدان کړو. او د پولیس والا ته هم یم او د پښتنو پوځیانو ته هم یم چې ګورئ په خپلو پښتنو به غیرت کوئ. دا پښتانه ستاسې ورونه دي، دا پولیس تاسې وژني، دا ولس هم وژني. زه تاسو ته ویډیو ښیم، بیا تاسو سره خبرې کوم. ودرېږه زه تاسو ته ویډیو ښیم، زه بیا انشاءالله کسان رالم، خو زه یو ځل د ویډیو ښیم، زه تاسو ته ویډیو ښیم. تاسې خپله ته لږ وګوره دې ویډیو ته، یو منټ صبر وکړه. ښه یو منټ چې زه اواز زیاته کړم چې دا ظلم تاسې وګورئ. ښه زمونږ د سوات نه راغلي یو او د سوات یو او زما نوم شمیم دی او زما 7 زامن وو او ډېره سخته وه، ډېره ضرور وو زمون. هغه 7 زامن زما لوی شو، باید زما دا سخته به زما زامن لوی شي، زما سخته به ورکه شي. زما 7 زامن وو، هغه پوځیانانو ویلي وو. یو څه تمقل لیونی په 3مه میاشت را پرېښود او یو وړوکی و، زه تاسو چې وړوکی څه وخت وړوکی و، نو 1.5 کاله جیل کې تېر کړو را پرېښود.
دې شهید کو او څلور زامن چې دا د دوه پته دې په جیل کې د ملاقات سره کېږي هلته یو الله ته ناستی وه زمان ګیان دي دی زمان لوستي دي د پلارونو کرتلې پرتې نندارې ته ناست دي زما د ډوډۍ چار نه کېږي زما د چي چار نه کېږي زما د څه شي چار نه کېږي زه په مسجد ناجوړ یم ما ته وایي ستا اوس پرېشن ده زه پرېشن پسې ورکړم زه به څه پسې زما د ملا پټې خرابې دي پې مې درې رګونه بند دي او زه د حق ځواکونه راغلی زه په خپلو ښه تاسې ما ته ووایه که داسې ویډیو چېرته په فلسطین کې وشي یا په برما کې وشي یا په کشمیر کې وشي موږ په ټولو مسلمانانو په ټول انسان خفه کېږو زما پښتون ورور بلته راپاڅېږي او بیا دا د اسلام په نوم باندې د اسلام په نوم باندې چې دا 50 کاله دغه پښتانه لر او بر پښتانه تباه او برباد کړ دا به بیا مظاهرې وباسي مګر د یو مور چې اووه زامنې دې دهشتګر پاکستان او دې دهشتګر پنجاب وړي دي او پای کې شهیدان کړي دي په دې باندې دا رزیلان خاموش او د سمیع الحق ناحق زوی باوړه منافق راپاسېږي د پاکستان د دفاع جنگ په افغانستان کې کوي خدای دې هغه طالب تباه او برباد کړي چې د پاکستان د دفاع جنگ په افغانستان کې کوي ولې دا تړون وي چې ستا دا نه کاته چې د امریکایانو ستا د مدرسې په مخ کې تېرېدو دا قرآن 2 رقمه څنګه ته به باوړه د بېادبي دې ما پې د ډبګرۍ جوړه چې تا ته د امریکایانو نه ښکاره کېده چې دلته تله دا مهمه ده تیاري دې نه کتې چې په افغانستان باندې بمباري کوله چې ته اوس زموږ جهاد هم شرمې طالب هم شرمې زما مجاهد هم شرمې او جهاد د پاکستان د دفاع جنګ به کوئ د پاکستان د دفاع جنګ خو د ایلمنډۍ د دفاع جنګ دی د ایلمنډۍ د دفاع جنګ موږ وکړو دغه ویډیو ما سره شته دا تاسې وګورئ زه وګوره یو خبره کوم ښه چې زه د مولایانو خلاف نه یم خو قسم په خدای دی چې منافق مولای منافق قاری او قرآن په افغانستان کې یو رقم ترجمه کوي او په پاکستان کې بل رقم ترجمه کوي په رب العالمین باور وکړه چې زما پلار ورور هم شي چې دې خلاف یم ځکه چې دا د اسلام خلاف دی دروغ وایي دروغجن دي دا ویډیو واورئ ښه دا د مولا د خواهش چې طالبانو ته وي چې اخره پورې به د خپلې خاورې حفاظت کوي د پاکستان د دفاع جنګ په افغانستان کې کوي چې د امریکا پاکستان ته رانشي باوړه ورشه اوس هم په اسلام آباد کې په زرهاو امریکایان پراته دي ته خو ورشه هلته یو بیان خو وکړه چې په دا بل مخ دې چپه کوي که نه دې چپه کوي 50 کاله د پلار د آیسای ته دغه وکړه او د امریکایانو ته یې دغه وکړه او اخره د په کوم مرګ ورشه د خپل پلار بدل یې واله که نه چې ته په موږ باندې په افغانستان کې د امریکایانو ولې د جنت لاره یوازې د افغانستان نه تللې ده ولې دا جهاد یوازې افغانستان ته راغلی دی دا اسلام برباد کړ نن تازه لاره د اسلام برباد نه تللې ده جنت ته او بالکل د امارات تیاری او میدان پکې جوړ شو هلته هم دا دغه شروع کوي او ډایرکټ به په 8 ساعتونو کې به جنت ته خیره پورته رسېږئ موږ نور په افغانستان کې نه جنګ کوو او نه جهادونه کوو ستاسې د منافق مولیانو د لاسه 50 کاله هم دا پښتانه تباه او برباد کړ 50 کاله موږ تباه او برباد کړو تاسې دا مدرسو ته ډېر احترام لرم زه قاري صاحبانو ته ډېر احترام لرم خو قسم په خدای چې دا مدرسې تاسې د پښتنو د تبعید د بربادۍ دپاره دا کوئ بل شی پکې کوئ نه بس همدغه جهاد دی او جنګ دی او سیه مهربانه پښتنو ته دا کوئ او دا ټک ناخوا سیه مهربانه هیله منډۍ ده لوڅې جنکۍ دي هېڅ خبره نشته دی خدای هم تباه او برباد کوه ولې زموږ افغانستان او زموږ خوښه ده واورئ ای د پاکستان منافق مولیانو او منافق یې راته ښیم که په افغانستان کې د جنکو تعلیم بند دي که زموږ ملي بیرغ نه وي که زموږ هره مسله وي ستاسې پکې کار نشته ستاسې په هغه صورت کې کار دی چې په پاکستان په پنجاب کې تاسې د جهاد په تو ورکوئ بیا راشه د افغانستان په تعلیمونو هم راته غږېږه بیا راشه د افغانستان په مشکلاتو هم راته غږېږه که زموږ طالب سره مشکل وي که زموږ هر څه دا زموږ خپل مشکل دی دې کې ستاسې کار نشته چې زموږ د افغانستان د جنکو په تعلیم باندې تاسې وغږېږئ ځکه چې تاسې د پنډۍ د لوڅو جنکیو غم وکئ تاسې د هیلهمنډۍ غم وکئ تاسې د شرابخانو غم وکئ تاسې څه کار دی چې په افغانستان کې په تعلیمونو غږېږي چې هلته طالبانو جنو ته دغه ورکړي موږ پینې وکړي کوو خو هغه موږ په خپل چوکاټ کې دا زموږ حق دی چې د افغان منافقین خلکو ته ضرورت نشته چې زموږ په افغانستان په جنو په تعلیمونو او په دې شیانو باندې وغږېږي او دا ټولې برنامې زه ګورم او زه نه چې ټول افغانان یې ګوري دا د منافقت نه ډکې دي تاسې خپل د پاکستان کې ولې د جهاد بتوان ورکوئ ولې د سوات په خویندو میندو غیرت نه کوئ د پاکستان منافق مولیانو ولې د باجوړ په خویندو میندو غیرت نه کوئ ولې د وزیرستان په خویندو میندو غیرت نه کوئ چې تاسې هغه خلک اصلي چې کله 2021 کې امریکایان راتله
د قاضي حسین احمد نه نیوله تر سمیع الحق او دا ناحق باندې حق دغه ټول تاسې امریکایانو سره د هنداګانې مې راووتې چې یاره په غلامانو پورې تاسې دغه امریکایانو سره دغه وکړه چې ورشي په افغانستان باندې ډرون حملې وکړي په افغانستان باندې دغه وکړي د طالبانو حکومت اخوا کوي نن راځئ صاحب مهربانه یو ورځ راته په جومات کې چانده راغواړي چې جومات کې چانده وکړي افغانستان کې جهاد دی بله ورځ راځي بیا د طالبانو حکومت ته وایي چې دا د امریکایانو حکومت دی او داسې مهربانه دا کوي پلاني د اسلام په خلاف باندې دي ولې موږ درته ړانده ښکارو کاڼه درته ښکارو بې عقل درته ښکارو هغه وخت لاړو چې تاسې موږ استعمالولو هغه ټیم لاړو تېر شو اوس موږ افغانان الحمدلله خیر شوي یو موږ تاسې ډېر استعمال کړو په ډالرو هم خرڅ کړو اسلام هم بدنام کړم دغه تاسې منافقینو رذیلانو هېڅ مشکل نه موږ پوهېږو طالب پوهېږو د داخلي معاملو کې به د پاکستان منافق مولانو د سمیع الحق بیا داخلي معاملو کې به ګوره بیانونه نه ورکړي چې دلته بیا بېرابره ټیک ټاک رونو خبره فریو ته دې بیا خېجو تاسې کار نشته زموږ په داخلي معاملو کې په افغانستان کې اوس غواړئ والله چې ما تاسو ته په دې لایفونو کې ویلي قسم په خدای دی چې دا باجوا هغې وخت کې مې دا ویډیو کړه ما په خدای چې دا باجوا د کابل په تخت کې نه وه دوی به بیا وروره د جهاد په تور کې والله چې حضرت عمر چې نه راژوندی کېږي چې دلته د افغانستان په تخت کې نه دوی به بیا د جهاد په تور کوي دا د پاکستان مولیان یو نظام هم زموږ نه دی خوښ نه وروره نه ډیموکراسي خوښه ده نه اسلامي نظام خوښ دی نه پلان تل مدام د افغانستان د جهاد او د فساد خبرې په افغانستان کې کړي چې څه رقم زموږ نظام چپه کړي موږ نظامونه نور د ټوپک د لارې نه چپه کوو موږ نظامونه به انشاءالله د قلم او د سیاست د لارې به موږ مخکې ځو دا زما وطن دی دا د لر او بر افغان وطن دی دلته به د جنګ میدان بیا نه جوړوئ دلته به امریکایانو نور هېوادونو ته دغه نه کوئ نه به د آیسای پروژې دلته عملي کوئ نور په دې هیته کې به انشاءالله نور جنګ نه کېږي موږ به خپل هر مشکل چې وي د سیاسي د لارې او د قلم د لارې به موږ مبارزه کوو څوک چې جنګ خوښوي موږ نه جنګیانو خلکو سره ځو او په هغه خلکو باندې تون نه حالت پیو زه به درته یو زه نه غواړم چې زه په جان حبیب باندې ډېر وغږېږم خو بل ورځ د یو ویډیو ما کته ما دې زما په کنځلو هېڅ سم نه کېږي پیغمبر علیه السلام څومره غټ هستي وه په دې دنیا کې څومره مخالفین وو خو هغې خپل دغه جاري ساتلو څومره غټه هستي وه مګر تر هغې پورې چې خلکو لرې او پېزه ور واچو کنځلې به یې ورته کولې جادوګر به یې ورته مګر هغې خپل دغه نه دی پرېښی موږ خو یو عادي خلک یو خپل دغه به انشاءالله نه پرېږدو خیره که جان حبیب موږ ته هر څه ویلي خو د جان حبیب لږه غونده کې ویډیو تاسې والې زه ګورم بیا د سره خبرې کوم لږه غونده کې ویډیو زما سره الله دې وکړي چې خفه نه شي دا جان حبیب गाड़ी को कौन आग लगाता है? तुम लगाते हो आग मेरी गाड़ी को। मेरी बीवी मर रही है ګوره زه نه غواړم چې په دې باندې ډېر خبرې وکړم د جان حبیب کور والا زموږ خور ده پښتنه ده خو جان حبیبه د دغه پاکستان په سر د دې پنجاب په سر د دې پنجاب جنرالانو په کرنیلانو په سر باندې جان حبیبه تا زموږ د افغانانو خویندې میندې وکنځلې تا د احمدشاه بابا ته کنځلې وکړې تا زموږ هر مشر ته کنځلې وکړې تا زموږ هر توهینونه وکړو جان حبیبه ما ته دې کنځلې کړې نور افغانانو ته که زه تا ته کنځلې نه کوم زه په احترام تا ته وایم چې نن ته دومره وس نه لرې دومره وس چې ته د پاکستان په یو شفاخانه کې د خپلې ښځې علاج وکړي دا په اردو کې دا خبرې کوي چې د خپلې ښځې یو علاج دې وکړي او شاته د دهشتګردو کرنیلانو جرنیلانو د باجوا دهشتګرد او د صاحب مهربانه د غفوري دهشتګرد چې د پښتنو غټ قاتلین دي هغه دې لګولي صاحب مهربانه موږ پښتانه چې ذلیل کړي تباه کړي نن ستا څه انجام دی یو شفاخانه کې ستا علاج نه کېږي په یو شفاخانه کې ستا علاج نه کېږي د پاکستان په شفاخانه کې ستا د کور والا علاج نه کېږي نو نورو پښتنو سره بیا څه کړي په دې پښتونخوا کې بس اوس هم ټیم دی زه تا ته بدرد نه ویم او تا ډېر بدرد ویلي په دې عمر کې خو خدای ته به جواب ورکړي ځکه چې انشاءالله تاریخ به دا یاد ساتي زما د لر او بر پښتانه افغانان چې پاچا کاموال هغه سړی و چې یو کنځلې د چاته نه ده کړې نه یې چاته مور یاده کړې نه یې چاته پلار یاد کړې همیشه یې د حق مبارزه کړې ده او الحمدلله زه په ښکته پښتنو په پورته افغانانو پښتنو په ټولو باندې فخر کوم چې زما ویډیوګانې نن هر یو زما د ویډیو دغه کوي او زما د خبرو تصدیق کوي چې یاره بلکل د رښتیا خبرې کولې الحمدلله دا خبرې به زما ورونه زما بچین په فخر سره به زما ویډیو داسې ګوري په فخر سره او به وایي چې یاره دا پاچا کاموال رښتیا خبرې کولې او یو کنځل به هم پکې نه وي مګر ستا بچین ستا نوسین ستا د فامیل خلک چې ستا ویډیو راواړی او په هغې کې تا افغانانو ته کنځلې کړي او خویندې میندې دې ورته یادې کړي
نو بیا به د هغې په زړه کې څه راځي او څه به ستا په باره کې وایي. زه نه غواړم چې هغه الفاظ تا ته استعمال کړم، خو اوس هم ټیم دی د افغانانو هغه خلکو ته زه وایم چې څوک کته پښتانه ځان ته وایي، افغانان ځان ته وایي، چې نور د پښتنو په منځونو کې د بې اتفاقۍ خبرې مه کوئ، د نفرت خبرې مه کوئ. موږ ټول یو وجود یو او د دې تور پنجاب نه به دا به زمونږ او ستاسې به دا شواري چې د تور پنجاب نه به ځان خلاصوو. بیا چې هر څه کوو په خپلو کې بیا کوو، موږ ورونه یو، چې هر څه کول هغه اسانه معامله ده. دا زمونږ د پلار نیکه وطن دی، دا د پنجاب وطن نه دی، دا پښتونخوا دا. موږ دلته همیشه دا خبره کوو چې کله احمد شاه بابا انډیا طرف ته تللی او جنګونه یې کړي دي، یوازې د افغانستان افغانان پښتانه ورسره نه وو، زما د ښکته مقبوضه افغانستان افغانان پښتانه ورسره وو، بیا ډیلي ته تلي. یعنې مشترکه جنګونه موږ کړي، یعنې مشترکه مبارزه موږ کړې، او اوس به هم انشاءالله مشترکه مبارزه کوو او د دې پنجاب د دې تور ریاست نه به ځان خلاصوو. خپله خاوره، خپل اختیار، خپل اتلان، خپل قهرمانان. دلته به نه علامه اقبال وي، نه به قاضي اعظم وي، او نه به اردو وي، او نه به پنجابي وي. دلته به سوچا د حمزه بابا خبره خلک وایي د دوزخ ژبه ده، زه به پښتو ته د جنت سره ځم انشاءالله. دا ژبه به انشاءالله په پښتونخوا کې دا کړي مړي به دې ختمېږي، د منځه به وړل کېږي. موږ ټولو ژبو ته احترام لرو چې څومره ژبې دې الله پیدا کړي، خو اول زما دا مورنۍ ژبه چې ما ته الله را کړې ده، زه به په دې باندې خپل اختیار او په خپلو وسایلو به مې خپل اختیار وي. نو دغه د لږې خبرې بعدې ملګرو دلته غوښتنه کړې ده چې غواړي چې خبرې وکړي. زه بیا راوالم چې څوک دي، صبر وکړه چې زه بیا راوالم. دغلته ورور دی، زه به اډ کړم. سلامونه ته وعلیکم السلام. چې جذباتي پاچیان خواستیم 50% د شي چې جذباتیان او چې خبرې شروع کړو نور هم جذباتیان شو، نو بخښنه غواړم په جذباتو کې ستاسو سلامونه او دغه معنی پاتې شي، د هغې ډېره بخښنه به راته کوئ. او نور موږ او تاسې ورونه سره دغه یو ورور ته مې ټلیفون وکړ. سلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. توپي صاحب په خیر راغلی؟ څنګه حال دی؟ خیر دی؟ قلاري ده. کوم ځای نه یې د خیره؟ موږ خیبر پښتونخوا ملکان بخیر یم. الله 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 دې بس خوشحاله لره. پامیر ښه دی انشاءالله؟ خیر. ستاسو د خبرې کوم ناکله اورم دې باچا کمال صاحب سره لږې خبرې وکړو. ولې نه زما دا خو ګورې که نه، خبرې خو اورې که نه. څنګه دی؟ خیر دی؟ خدای فضل دی. ته راته دا ووایه چې دا حالت څنګه روان دي، دغه 15 کاله دا 50 کاله موږ سره څنګه دوکه وشوه، او اوس الحمدلله پښتانه راګښ شوي که نه دي راګښ شوي، او بل هغه 100 پولیس والا چې شهیدان شوي دي د دې وینې به انشاءالله چې رنګ راوړي. بس زمونږ ډېر زیاتې شروع دی پښتنو څخه، که هغه وزیرستان کې، که هغه پېښور کې، که هغه په سوات کې، که په دیر کې، که میدان کې، نو لکه ډېرې سختې تېرې شوې. صحیح خبر. او جی نو اوس پښتنو ته د څه میسج پرېږدي؟ پښتنو ته به جي اوس مجبور یو که نه، موږ څه میسج پرېږدي پښتنو ته؟ تاسو ته ښه پته ده. انشاءالله دا مشکلات به دې ختم شي. زه پوهېږم چې ته څه مشکلات او کوم شي نه راکېږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې دا لنګمار به انشاءالله هلته په ویزه باندې راځي، نه به یې پرېږدو انشاءالله. دا ازادي به د خیر اخلو چې بس الله دې رحم وکړي. الله دې ټول پښتنو له ژوند ورکړي. بس امین. ډېره توی شوه. الله دې نور ګوره زه درغلی یم ښه. زه ګوره منډا له درغلی یم، مټې له درغلی یم، میچنۍ له درغلی یم، ګنداو له درغلی یم، اټا له درغلی یم. نو ډېر موږ ټول یو د یو کټ یو پوزي خلک یو، د یو بالغ خلک یو. دا ټول ځایونه ما لیدلي دي ښه. نو انشاءالله په خپله خاوره خپل اختیار به وي. تاسو وایئ چې لکه زه دیر ته تللی یم، باجوړ ته تللی یم، سوات ته تللی یم، لکه هغه خبرې ما اورېدلې دي. دا ټولو کې ګرځېدلی یم، ګني مې چې ولې دي مړه هغه په دې دنیا جنت دی. او وروره زما د باجوړ ورور وړی په روسیه مهربانه په سرو شو کې کار کوي. سعودي دې لیدلې؟ دوبۍ دې لیدلې ده؟ سعودي عرب هم لیدلې، دوبۍ نه لیدلې. افریش څه کېږي که نه په سرو شنو کې به ما کار کوي. په دې دنیا چې جنت هېواد ما ته خدای پاک راکړی هغې نه ایستلی یم. بس ښه وخت ولرې. بس نه غواړم چې تا ډېر مجبور کړم، خوشحاله اوسې. چې په کامل صاحب الله دې تعالی عمر درکړي، او ستا هغه زه ټول یې اورم، څونه ویډیوګان چې راځي هغه ټول یې اورم. مننه. او الله دې تعالی ژوند درکړي. تاسو په انګلینډ کې که نه؟ انګلینډ کې د پنجابیانو چې پلار نیکه دی همدلته یم. بل ورځ تاسو یو ګروڼو کې څه ورته جنډه راغېستې وه، څه پروګرام وکړو څه وه؟
هغه په روزګانۍ هغه د استقلال ورځ وه د افغانستان هغه په روزګانۍ ویډیو واسې د مینوالو ته ته مې لیکل مو سره کړي چې چې لږ خوشحالي مو کوم پښتانه خو ټول همیشه غم دی د هغې په خاطر مې کړې وه ان شاء الله بیا به رابطه صحیح ده صحیح ده خدای پام السلام علیکم وعلیکم السلام باچا لاله څنګه چلې ښې والله خدای پاک دې ته څنګه ته خو نه کټ کېږي امیر صاحب کوم دی نه دې کټ کړمه ته صبر وکړه چې څنګه دا بل امیر صاحب دا کټ شو څنګه یې طبیعت یې ښه دی خیر دی څنګه چلې ښې دربار افغان ټول ښه الحمدلله د کوم دی نه یې د خیره د ضلع مومن تحصیلي انبار عثمان خیل قوم ښه ډېر ښه وایه که نه ته راته وایه د خیره د پښتنو په باره کې څه وایي چې پښتانه پی ټي آی او پی ټي ایم او دا ټول پښتانه موږ غواړو چې یو ځای دا مبارزه په مخ کې وشي او اختلافاتو نه تېر شي او د دې تور استعمار نه ځان خلاص کړي زموږ چې کوم منشن دی د فخر افغان باچا خان بابا چې هغه زموږ په قدرمند خاوره کې چې کوم دفن دی نو خو په هغه پارټۍ کې ژوند کوو زموږ خو دا خواهش دی چې ټول پښتانه رایو شي دا چې موږ منشن چې خو د هغه د سوچ سره غداري کول دي او د ولي خان بابا د سوچ سره زموږ دغه ناره ده چې لر او بر پښتانه دا چې کوم دي د ټول یو شي په انسان وجنه باندې موږ فرض هم دي غم نه کوو چې په موږ چې څوک کوي که موږ ټول مر کشمیر او دې ځای نه نارې والي په هغوی موږ نه دي وادي بالکل صحیح خبره ده یو ورځ هم یقین وکړه یو ورځ هم د دې وزیرستان دپاره دې مظاهره نه ده کړې د ملکن دپاره نه ده کړې د سوات دپاره تر دې پورې چې دوی پرې خوشحالېده ډالر یې پرې اخیسته مګر زما پښتون به د پښتونخوا نه د کشمیر بیرغ راوالي وروره د موږ بیا وکړو اول خو د خپل کشمیر غم وکړه که اول د افغانستان غم ولې نه کوې چې دا ګوره د ولي خان بابا ټولې ویډیوګانې ما کتلي دي او زه خو د هغې د نظرې سړی یم هغه به ویل چې دا ګوره د امریکې د وروس جنګ دی مګر موږ به هغې ته زموږ د پښتنو به ورته د کافر خطاب کوو چې دا کافر دي یاره دا سره بیرغ دا د روسانو بیرغ دی نه پوهېږي دومره پالې اوس زه دې پوهېږم په افغانستان کې خلک پرچم دا تنظیمونه او پارټۍ نه وي که نه په پاکستان کې پیپل او مسلم لیگ او زیمربانه نیشنل پارټي نو دا دې ته به د کفارو خطاب کوو یعنې دومره دا پښتانه دا کړي اوس الحمدلله ډېر شعور راغی او موږ دا کوشش کوو چې یاره اوس که پیپل پارټۍ کې زموږ پښتانه دي که مسلم لیگ کې دي که فضلالرحمان پارټۍ کې دي دا چکزي صاحب کې دي پی ټي ایم کې دي پی ټي آی کې دي دا ټول زموږ پښتانه ورونه باید موږ د دغه شی تل حال پریز کړو او د یووالي کار وکړو چې ټول پښتانه سره راغونډ شي بیا وروسته د خلک پارټۍ د پارټۍ خو چا نه چا وړې نه ده سیاسي ناره خو زموږ د هر سړي خپله ناره ده که نه څوک مسلم لیگ کې څوک په ان پي کې څوک په پی ټي آی کې ټول زموږ قدرمند دي خو کوشش به دا کوو چې د خپل کشمیر دا به ځان ته جوړو د لر او بر کشمیر زموږ هر کور کشمیر دی زموږ هر کور فلسطین دی زموږ هر کور شام دی ته ګورې نه موږ په دې افغانستان او په دې کې پښتنو په دې خلکو څه جوړ کړي مرو منګه او پړسېږي لاهور بالکل تر دې پورې ته دې ته ګوره چې دی وایي چې زما د انډیا سره دښمني ده انډیا ته یې باډر ایله کړې ګودوارې ورته جوړوي کاروبار دی چې په چودري دی او دا نور دی ورور هغه د فلمونو والا راغلی هغې پورې ځان مګلو مګر دې طرف ته په تورخم چې بند شو زموږ خپل پښتانه ورونه په دې بندېدلو باندې خوشحاله وو دې ته یې نه کاته چې دلته په لکاو زموږ پښتانه بېکاره کېږي افغانستان ګوره افغانستان داسې یو غني هېواد دی چې دلته تورخم بند شي موږ تاجکستان دی ازبکستان دی ترکمنستان دی موږ ته وړه او شي نه د هغې ځای نه راځي مګر دا یې نه کاته چې دلته زما خپل پښتانه ورونه افریدیان دي شینواري په لکاو دا بېکاره کېږي مګر دومره دا برین واش کړي خو شکر الحمدلله او ټول پوه شو په دې ګیم باندې چې دا څوک هم وژني څوک هم خرڅوي او څوک زموږ مدنیت یو ورځ ما د سوات مرګړي به یو پولیس والا ما سره په دې مسنجر باندې غږېدو نو کیمره یې ولګوله ټول پولیس والا ناست په هغه تاڼه کې نه پوهېږم چې کومه تاڼه به په سوات کې وه نو ما ته ویل چې ویل زه دې ټولو مخکې راته ویم ویل دلته مدنیت او ویل شیونه زموږ نه وړي په پنجابۍ او بیا راته وایي چې تاوان مې پکې کړی وایي شی هم رانه وړي مدنیت هم رانه وړي او راته وایي چې تاوان مې پکې کړی وایي زما د کور نه شي نه غلا کوي نو خپل پټی مې دی خپل جایداد مې دی پنجاب یې رانه وروره په ښکاره باندې په رڼو سترګو دا کوي او موږ دلته زندهباد چغې واله چې ته مهربانه پنجاب زما ورور دی وروره چې لاړې تباه او برباد یې کړې دې حد ته یې راورسولې چې نن هر پښتون زه خبرېږم ته هم خبرې چې هر یو پښتون دا کوشش کوي چې خارج ته لاړ شي
مزدوري ته دوبۍ ته لاړ شي قطر ته لاړ شي ځکه کاروبارونه هلته خرابېږي او مزې په پنجاب وکړي هر شی نه هلته وروره فعال دي که هسپتال یې وګورې که نور نظام یې وګورې ته به نه وایې چې ګنې دا پاکستان دی مګر دلته زه همیشه دا خبره کوم چې کله پاکستان ازادېدو چې ازاد دی نه دا دروغ دي 4 چوکیداران یې ورته ونیول یو به ورته ویل چې پښتون به د چوکیداري کوي د پنجاب بلې ورته سندی کو بلې ورته بلوچی کو او بلې ورته کشمیری کو دا 4 دي د چوکیدارانو ساتل چې ته به د دې خیال ساتي او دا وروره د لیوه په شان د 15 کاله مو خوري خوشحال شوم وروره الله دې عزتمن لره او نور مرګړي به هم راوالو مهرباني چې دغه خدایه څوک چې وطن جوړوي که نه اوس مثلا ملنګ بابا اشرف غني که نه چې کوم سړی وطن جوړوي دغه به دا حال څنګه چې د بابا حال دی ول دا غل دی روپۍ ټولې دا هغه یو واسکټ سره وواته نن په هغه څه ثبوت ورپسې دوی جرګې لیږي وایي راشه او دا جوړ شو هغه تر څنګه اپرونه کوي زمانه نه ټیم مې ځای که خفه نه شي نه خبره نه ده وروره بس تیر شوي دي انشاءالله وایي تېرې چپې هېرې کړه راتلونکي چپې شمار هغه یو دغندره ده که نه اوس به هغه خو ته خیره شوي دي اوس به انشاءالله دا فکر کوو چې پښتانه بیا ونه غولېږي بیا یې خرڅ نه کړي دنیا ټول پښتانه به یو کوم مننه خوشحاله خدای پام دا کټ که دلته ما سره نه کټ کېږي نه پوهېږم چې څه وجه ده السلام علیکم څنګه یې وروره جوړې وعلیکم سلام کاموال صاحب څنګه چل دی ښې جوړې ډېر وخت نه تقریبا په باجوړ د وخت نه 15 کال نه ستا دغه مبارزه ګورو ډېر څه هم نه زده کړل او الله ربالعزت یې وکړي چې دغه رنګه په موږ کې تکړه او غیرتي پښتانه نور هم پیدا شي ډېر څه هم نه زده کړل بس خوشحالېږو پوه شوله چې دغه رنګه غیرتي او تکړه پښتانه په موږ ټولو کې خدای دغه رنګه پیدا کړي الله یې تا ته ډېر ژوند درکړي داسې ده چې زه یو خبره کوم چې رښتیا د رښتیاو شروع لاره چې دا مشکلات وي په اوله کې خو انډ به ډېر ښه ځکه د الله په نیز د بندګانو په نیز تا ته الله د هغې اجر هم درکوي او بیا د هغې ګټه د هغې وي د دروغو شروع کېدل د بېمانۍ د منافقت دا ډېر اسانه وي خو مګر آینده نه لري انډ نه لري هغه د تباهۍ د بربادۍ او د رسوایۍ لاره ده وکاله الحمدلله زما په دې دغه کېږي نه مې چا ته توهین کړی نه مې ډېرې داسې مشکلات راغله یعنې دا ته دویمه چې ومې لیدل ومې ګالل خو الحمدلله هغه زما پښتانه چې کوم وو هغه شعور پیدا کړو دا زما دپاره ویاړ دی او زه وایم چې یو ستر جهاد که ما کړی دی نو دا به دغه نه ځکه چې ما صحیح لاره ښودلې پښتنو ته دا همیشه مې د یووالي لاره ښودله خیر د مشکلات لا ما ته بدې رد مې ویلې پروا نه کوله خو ما دا خبره کړې ده چې د باجوړ زه د باجوړي کور ته ورشم د مومن کور ته او زړه مورکۍ دا خبره مخکې ما کړې او دا ما ته راوځي ستړي مشي وکړي نو زه به لاسونه مچې کوم او هغه به زما تندی مچې کوي زه دغه نظر باندې ورته ګورم بس موږ ټول هم دغه رنګه بې اتفاقۍ په موږ کې خلکو پیدا کړي دي او زه ته یوه خبره صرف کوم د ټیک ټاک په خلکو پسې به نه ځې دغه رنګه د کې چې څومره خلک دی ډېر څه نه زده کړل پوه شولې نو بس غواړو چې دغه رنګه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او یو دویمه خبره دا ده چې الحمدلله زه د ډېر وخت نه ګورم کانزا دې ونه کړلې پوه شو په دې خبره باندې زه ډېر خوشحاله یم چې الحمدلله تر نن تاریخه پورې ستا د خولې نه موږ کانزا وانه اورېدلې پوه شولې نو الله ربالعزت هم دغه رنګه لره الله دې صحت درکړي پوه شولې او همیشه به دې په دعاګانو کې یاد ساتو او وخت دې نیسم پوه شو د ډېر وخت نه دې ګورم ما ته په شخصي کې میسج کړي دي پوه شو خو کتلې دې نه دي او ښه وخت ولري ښې شېبې ولري په خدای دې سپارم زه مسنجر نه ګورم او همداسې ځکه چې مسنجر کې میسجونه ډېر راځي که بیا ته ټولو ته جواب ورنکړې مرګړي خبر مسنجر مې بند کړی خو بعضې مرګړي هغه واتساپ نمبر مې ورکړی شخصي کې رابطه را سره کوي یو خبره به ته وکړم خبره بیا ته لاړ شه ما یو مرګړي ډېر میسج کول ما واتساپ نمبر راولېږه نو ما ورته واتساپ نمبر ورولېږلو د خیبر پښتونخوا په سعودي کې ژوند کوم نو ما ته یې ویله چې قسم په خدای د وایي ګل خان یم خو ته روانې ګرانې مالې ولې وایي ته را حقیقت خبرې کوې دا د 3 کاله مخکې خبره ده خوشحاله احوال لري سلامونه کوه ښه وخت ولري دی اوسې سلامونه قبول کړه سلام خدای پامه دلته ما سره د اپشن نه راکړي چې ته دغه کومه خو ده دلته راشه وروره ډېره مننه د عزت نه د احترام نه او انشاءالله خپل کوشش به کوو جاري بیا ساتو پرېږدو بیا نه د بعدې مرګړي دلته ما ته وایي چې ټول ګوډ دي نواز ګوډ ټول پښتانه دي الله خوشحال لري ګورئ دا وخت
داسې وخت دی چې بیا هم خلک استعمال نه کړي، ځکه چې زموږ پښتانه خو داسې دي چې دوه چا وتاګۍ پخې کې د واره غولېږي، پام کوه ونه غولېږي پنجاب په دغه باندې دا ټول د 15 کاله تاسې استعمال کړئ، 15 کاله وروره د انډیا دشمنه د پلانې دشمن دی بستانې دشمن دی. او پاک چین دوستي څه شوه چې دې به چغې والي؟ اوس د پاک چین دوستي سره کومک وکړي. نن یو پاکستانی راپاڅېږي په امریکا کې 10 میلیونه ډالر دي که څومره د ترکي سره امداد کوي. هغه ولې پاکستان سره امداد نه کوي؟ ځکه چې هغه سړي ته معلومات دی چې دا 10 میلیونه ډالر د پاکستان ته ولېږم دا ټول غلا کېږي، دا پوجیان او دغه سیاستمدارې پټوي. نو هغه وروره ویل چې راشه د الله پر دا، یعنې پاکستان ته څوک دغه د خیراتي پیسې هم نه ورکوي، ترکي ته یې ورکوي. یعنې د ترکي نه د پاکستان حالت بدتر دی. مګر هغه 10 میلیونه ډالر پاکستاني په سفارت کې چې د ترکي سفارت په امریکا کې د ترکي ته یې ورکړه، ترکي سفیر ته، او چې ترکي پې ودانه کړه. پاکستان په خپل ځکه چې پاکستان کې ټول غلا ده، چور دی، هغه ته د معلومات دی چې دا زما پیسې دې ته نه رسي. نو راشه سې مهربانه په دغه باندې دغه وکړه. نو خبره دا ده چې اختلافات به ورونو، اختلافات د پارټیو دغه په دې ځای پرېږدئ. ګورئ په دې ځای پرېږدئ، دغلته تاسې د یو قوم په حیثیت، د لر او بر افغان د پښتون په حیثیت باندې یو دغه شي، دغه ټول یو غږ شي. او زه بیا هم دا خبره کوم چې په افغانستان باندې به پس دې نه د پاکستان د مولیانو نه ښه خبره منو نه بد خبره منو، ځکه چې موږ ته د دې ښه خبرې شاته هم د کیسه بیا ښکاري. بالکل به زموږ په هېواد کې به نورې ګوتې نه وخېد، په افغانستان کې موږ پوهېږو، زموږ کار پوهېږو، زموږ افغانستان پوهېږو. نو همدغومره زما الله دې وکړي چې تاسې خفه شوي ناست یئ. انشاءالله زما دغه نوې دغه هم ډېر الحمدلله ډېر وایرل کېږي ویډیوګانې، او دا ستاسې دغه دی چې زما پیغام مخکې رسوئ. هغه که د ټیک ټاک د لارې دغه د لارې، ټیک ټاک کې خو یو بد حل دی. ټیک ټاک کې خو ما مخکې ویلې چې بعضې اشخاص، ډېره بخښنه غواړم، ډېره بخښنه دا خبره کوم، بعضې اشخاص د ټوک ټیک ټاکران مخې هم ځکه چې اوس موږ پسې راونه لګېږي. د پنجابیانو یې لمنډۍ چې ده هغه په پلاور کې ده، خو بعضې اشخاص خو چې ځان ته پښتانه وي افغانان وایي د هغې لمنډۍ ټیک ټاک ده. دومره لږ سوچ وکړئ، لږ چې ته په یو کوټه کې ناست یې، په یو کوټه کې او په بله کوټه کې د ښځه ناستې، لور دې ناستې، یا په وطن کې ناستی او ته د پردۍ جلۍ سره خبرې کوې. دا ټیک ټاک خو ستا خور هم ګوري، ستا مور هم ګوري، ستا ښځه هم ګوري. څه به محسوسوي چې دا زما میړه، زما ورور، زما پلار، زما ماما، زما کاکا د پردۍ یو جلۍ سره خبرې کوي، او هغه خبرې کوي چې هغه نه اسلام ته ورته دي او نه انسانیت او نه پښتو ته. زه داسې نه یم چې جنکۍ سره ونه غږېږي په ټیک ټاک، هغې سره ولګي، هغه ښځې سره، هغه جلۍ، هغه خور چې هغه په سیاست خبرې کوي، هغه د افغانستان په تعلیم خبرې کوي، هغه په دین خبرې کوي، هغه په جغرافیه خبرې کوي. نو تا خو وغږېږه، ښځې سره مشکل نشته. مګر ته داسې فایشو سره چې هغه سه مهربانه، بغیر د فاشیتوب نه، بغیر د پښتون د معاشرې نه، د اسلام د بدنامۍ نه بل کار نه دی. د ته راځي هغې سره ټوله شپه په لایف ناست دي. ایا تا ته 2 منټه شرم نه راځي؟ ته د خپلې ښځې نه شرمېږي چې ته پردي یو خور یو لور سره غږېږي؟ تا د خپلې لور نه، تا د خپلې خور نه، تا د خپلې ترور نه تا ته شرم نه راځي؟ ایا ته ځان ته انسان وې چې ته هغه خلکو هغه خبرې کوې او لاندې دا زموږ نوی نسل ته ګمراه کوې؟ نو دا خو ته هم د اسلام په مجرم هم د پښتنو مجرم، او بیا دلته زموږ پښتانه دي په لکاو فالوور یې هغه ته څه مهربان هغه فالو کوي، څه مهربان هغې ته ناست او کمنټونه ورته لیکي. ایا دا انسانیت دی؟ ایا دا پښتونولي ده؟ سبا که ته مړ شي ستا دا ویډیوګانې پاتې کېږي، او ته چې دا خبرې کوې نو بیا ته خپله ښځه منې کولی شي یا خپله لور منې کولی شي چې ته بل سړي سره خبرې مه کوه. بیا خو هغه هم حق لري چې بل چا سره خبرې وکړي. 2 منټه سوچ زما په دې خبرو وکړه. که زما خبره غیر اسلامي او غیر د پښتو وه، ما ته وایي چې پاچا کمالتون نه لتې په تاواني. او که صحیح خبره یې نو خدای ته وګوره، اوس هم وخت دی راوګرځه. دا نوی نسل دا ښځې مه شرموئ، دا پښتو ته مه شرموئ، دا د پښتون کلچر مه شرموئ. چې د پښتون کلچر دا دی چې په ټیک ټاک کې داسې ښځو سره راځي چې هغه سې مهربانه د فاشیتوب نه او د بېدینۍ نه بل کار نه کوي. په الله سپارم، ښه وخت ولرئ. زنده‌باد لر او بر یو افغان، زنده‌باد ټول افغانان پښتانه. انشاءالله چغه به همدا وي چې یا به جوړېږي لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان. هېڅ مشکل نشته په دې دواړو کې. او انشاءالله دلته به د احمدشاه بابا لښکرې په تیارېدو دي. که په سوله وشوه بیا به د احمدشاه بابا لښکرې د هر طرف نه راوځي، او دې ته به انشاءالله بیا موږ تاریخي سبق ورکو چې بیا آینده دپاره یاد ساتي. دا پنجاب موږ په 1000 پښتنو په هغې وخت کې نیولی، دلته دا پاکستان نه و.
په کې 150 بلوچانو 300 پښتانه افغانانو او دا پنجابیان هم د تغزلولي تاریخ پروت دی. نو دا چې شی دی دا لنګمارم خو دغه خپل پښتون دی الله چې د پاکستان په پوج کې دی او که په هر شي کې دی د دغه الله پوي کې چې د خپل د پښتنو د خويندو میندو عزتونه نور ساتي او د دې وینې توی نشي. د چینار غوندې ځوانان رانه د باجوړ د سوات د وزیرستان او افریدیان راته شهیدان کړ مشران راته شهیدان کړ افغانستان کې راته څه لوبې وکړي. نور د خدای په لحاظ د بنګالیانو خو بې غیرته ناست دی که نه بنګالیان پرې راوګرځېده سم یې برابر کړه ته دغه سم برکه وشو ورته که نه وځه لنګماره او چې داسې اوړي په اټک وانې دغه دې وباسه او دا لنګ به ته ورچوه چې دغه چې دې ته خو دا پرتوګ مونږ اغوستی و په لانس